السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحمان مزایل ټیکنیکل پښتو ټیچ یوټیوب چینل څخه ستاسو لپاره حاضر دی.
مشکل لاره نو ملګرو تاسو کولی شئ چې میاشت یوه نیمه میاشت یا چې ډېر وخت ونیسي 2 میاشتې کې چې تاسو ته کله د ملګرو پاینر ماسټر کارډ هغوی تاسو ته ولېږي نو تاسو ته ایمیل راځي. تاسو به ملګرو کوشش کوئ چې هر وخت خپل ایمیل وګورئ. نو تاسو چې کله هغوی ایمیل راولېږي هغې نه به 10 ورځې بعد تاسو خپل پوسټخانې ته لاړ شئ هلته به پاینر ماسټر کارډ ترلاسه کوئ. نو دا مثلا هماغه آی ډي چې ما کله جوړه کړه نو زه پاینر ته لوګین شوم. دلته به تاسو خپله شمېره ناټ ناو زه اوس وایم ټرن آن به کوئ. دې ته به تاسو ته میسیج راځي د پاینر کې به تاسو لوګین شئ د همغې آی ډي نه چې کومه تاسو جوړه کړه نو لوګین به شئ ترې او دلته لږ سیټینګ دي دا به وکئ په پاینر کې دننه. دا ستاسو د پاینر اکاونټ شو. تاسو پاینر کارډ آرډر کړلو دوی تاسو ته بیا ایمیل رالیږي چې ستاسو چې کوم پاینر کارډ دی هغه موږ تاسو ته ولېږه او تاسو خپلې پوسټخانې ته لاړ شئ چې کومه پوسټخانه ادرس تاسو ورکړی په دې فارمونو کې. نو دا دواړه هم ټیک مارک کړئ. دا به اوکې کړئ دوستان. تاسو په سکرین کې ګورئ چې زه څه شی کوم هغه طریقې سره به تاسو دلته وکړئ. نو چې کله تاسو ته بیا اپډیټ یور اکاونټ انفارمیشن دا هم تاسو اپډیټ کړئ. دلته تاسو نه چې شی غواړئ ملګرو دومره همغه طریقې سره تاسو ټول دلته هغه یو دوه پوښتنې کوي تاسو نه دلته به ځان ته یو کوېسچن انتخاب کړئ چې هغې جواب ورته ولیکئ. همدې طریقې سره به تاسو وکړئ. نو کله تاسو د پاینر ماسټر کارډ هغوی رالیږي نو تاسو ته بیا ایمیل کوي چې ستاسو پاینر ماسټر کارډ موږ تاسو ته ولېږو. ملګرو نو بس تاسو بیا خپلې پوسټخانې ته لاړ شئ چې کومه پوسټخانې ادرس تاسو ورکړی وي نو همغه ځینه خپل ماسټر کارډ بیا ترلاسه کوئ. او تاسو چې کله ایمیل راغی ملګرو نو تاسو کوشش وکړئ چې 10 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد د ایمیل نه پوسټخانې ته لاړ شئ ځکه چې پوسټخانې ته بیا په همغه وخت سره نه رارسېږي. هغوی خو چې کله دا ایمیل تاسو ته آرډر کړي نو هغوی خو همغه وخت تاسو ته کارډ لېږلی وي ځکه تاسو ته ایمیل ولېږي چې تاسو ته کارډ موږ در واستوو. نو زموږ د پوسټخانې ته بیا ډېر وخت نیسي یو میاشت نیسي بیا موږ ته رارسېږي. نو دلته پوسټخانه کې ملګرو تاسو چې کله ورشئ تاسو کارډ راغلی تاسو ته به کارډونه درکړي هغې کې به خپل کارډ وګورئ نوم به پرې لیکل شوي ملګرو او همغه کارډ به تاسو راواخلئ او تاسو څخه به یو 50 افغانۍ واخلي تاسو ته به کارډ درکړي. ملګرو صرف د پوسټخانې 50 افغانۍ هلته اخلي زیاتې نه اخلي. نو دا زموږ دلته سیټینګ هم پوره شو. نو امید لرم ملګرو دا ویډیو هم خوښه شوي وي. که غواړئ چې زموږ بله ویډیو وګورئ نو په آی بټن باندې کلیک یا ویډیو په ډسکرپشن کې لینک دی هغې باندې کلیک کوئ نو څنګه کولی شو بیا موږ خپل پاینر ماسټر کارډ اکټیویټ کړو. نو ملګرو د ویډیو په جریان کې ملګرو ما تاسو ته یو څو مهم خبرې وي او پاتې شو ملګرو تاسو ته اوس وایم هلته ما ویډیو جوړول تاسو ته مې طریقه ښودله. بخښنه غواړم ملګرو ویډیو لږ اوږدم شوله نو مهمه ویډیو ده ملګرو ځکه د دې لپاره لږ اوږدم شوله. نو تاسو د دې طریقې سره تاسو همدغسې چې ما څه درته وښودل همغې طریقې سره تاسو هڅه کوم ډډه کوئ تاسو به پاینر ماسټر کارډ حتما ترلاسه کوئ ملګرو. نو یو څو خبرې ملګرو کله تاسو د دغه ایمیل به تاسو هر وخت خپل ایمیل به تاسو ګورئ چې ځکه تاسو ته پاینر د خوا نه ایمیل راځي چې کوم ایمیل باندې تاسو دا کم پاینر ماسټر کارډ کوم ایمیل ورکړی ملګرو نو دا ایمیل به تاسو هر وخت ګورئ. یو 2 ورځې 3 ورځې بعد تاسو دا ایمیل ګورئ تاسو ته د پاینر د خوا نه ایمیل راځي او تاسو نه چې کوم میسینګ شوی یا کوم فارم کې چې نه وي ډک کړي نو تاسو ته وایي یا مو ادرس غلط وي نو تاسو ته ایمیل رالیږي چې درته وایي چې تاسو خپل پاینر چې کوم آی ډي د هغې ته لوګین کېږئ هلته یې ګورئ هلته تاسو ته ایمیل راځي او ایمیل ادرس کې هم راځي. تاسو ته وایي چې تاسو ادرس کې لږ میسینګ ده دا کمپلیټ کړئ یعنې تاسو ادرس صحیح نه ده دا ولیکئ. تاسو نه چې شی غوښتل ملګرو یا د نه تذکیرې کاپي غواړي هغې نه یو عکس وباسئ ور ولېږئ نو هغه شی نه تاسو په ایمیل کې تاسو نه چې غواړي هغه هغې ته لیږئ. نو هغې نه بعد به تاسو هر څه اپروف چې تاسو ته ایمیل راځي چې تاسو مکمله توګه باندې میسینګ پکې حتما راځي ملګرو ځکه ما هم چې کله جوړولم ما ته ایمیل راغی تاسو ادرس کې مشکل و ادرس مې ورته صحیح کړو ادرس به ورته د مین پوسټ افیس یعنې تاسو په ښار کې چې کوم غټ پوسټخانه وي هغې ادرس به ورته ښه صحیح توګه باندې نوم ورته ولیکئ او نور څه شی تانه چې غواړي هغه به ورته تاسو ورکئ. ایمیل کې به بېرته ورته دغه لیږئ هغلته تاسو ته لینک رالیږي همغې طریقې پاینر کوم چې پاینر آی ډي ده هغې ته به تاسو لوګین کېږئ هلته به تاسو ورته چې شی تاسو نه غوښتئ نو هغه به ورته لیږئ. نو دغه آی ډي ته به تاسو لوګین کېږئ پاینر مای اکاونټ ډاټ پاینر ډاټ کام ته لاړ شئ هلته به لوګین شئ په همدغه ایمیل او پاسورډ کې نو هلته چې شی تا نه غوښتي وي هغه به ورته لیږئ. نو ملګرو کوشش وکړئ چې کله مو دغه تاسو آرډر کړل نو تاسو هغې نه بعد 3 ورځې بعد 2 ورځې بعد تاسو خپل حتما خپل ایمیل او خپل پاینر اکاونټ چې کوم د هغې ته لوګین کېږي او تاسو هلته ګورئ تاسو ته چې غواړي تاسو ته رالیږي. نو په همدې طریقې سره بیا تاسو خپل کارډ ترلاسه کوئ. تاسو په دې سکرین باندې ګورئ ملګرو ما خپل پاینر ماسټر کارډ په همدې طریقې سره ترلاسه کړلو او ملګرو زما بله ویډیو وګورئ چې بیا تاسو کله دا کارډ ترلاسه کړلو نو دا بیا اکټیویټ کېدل غواړي تاسو په دې کارډ باندې ګورئ پلیز اکټیویټ یور کارډ ناو نو چې کله تاسو خپل کارډ راواخیستلو هغه بیا اکټیویټ کېدل غواړي د هغې بله ویډیو ما ملګرو جوړه کړې ده هغه تاسو کتلی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ هلته لینک هم شته د هغې ویډیو او تاسو د دې ویډیو په کونج کې آی بټن دی آی بټن باندې چې کله تاسو اوکې کړو نو هغې کې هم تاسو ته هماغه ویډیو راځي هغې ویډیو په کتلو سره تاسو بیا کولی شئ چې څنګه موږ خپل دا پاینر ماسټر کارډ اکټیویټ کړو. نو چې کله خپل پاینر ماسټر کارډ اکټیویټ کړو ملګرو هغې نه باید تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شئ او خپل کارډ مو
خپل کارت استعمالوئ او آنلاین چې کومې پیسې دي تاسو ته د انټرنیټ څخه خوان راځي د اپلیکیشن یا د ویب سایټ یا د هر طرف نه وي نو تاسو هم دې کارت باندې تاسو کولی شئ چې د بانک ATM څخه خپلې پیسې د همدې کارت څخه راوباسئ. نو مننه ملګرو، که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو حتما یې شیر کړئ له خپلو دوستانو سره او لایک یې کړئ، مشکل وي کمنټ وکړئ یا واتساپ کې ماته میسیج وکړئ. مننه، تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.